درې تنه هغه چپاولګران چې د خلکو نه به یې په موټر کې پیسې او تلیفونونه د وسلې په زور اخیستل او خلک به یې ځورول نیول شوي غلو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او له خپلو کړنو پښیمانه ښکاري. ما در دیسپچری سرک نو یک نفر بالا کردیم، یک موبایلش و پیسهش گرفته. خود دیگه خرج شدیم نمی کار اشتباه کردیم. نمیشونو ده 2500 روپیه افغانی می وسری نو واقعی یا موبایل سر دیسپچری اینمی یک 2500 روپیه گرفتیم که یک موبایلش. د 15 امنیتي حوزې د کشف امر قاری عبیدالله د نیول شوي غلو په اړه داسې وایي. دغه سپینه سراچې په باره کې موږ ته ډېر پخوانه معلومات هر حوزې موږ سره د جریان شریکوو چې یو سپینه سراچه ده، یو 3 کسه مسلح کسان پکې دي، نو دوی خلکو نه پیسې په زور اخلي. نو بس بیا موږ همغه د کشفي اساس په بنا باندې نو دوی موږ تعقیب کړي، نو بالاخره موږ د 3 کسه ګیر کړه چې په هغې ورځ باندې هم 2-3 کسانو نه پیسې اخیستې وي او وهلي وو. نو دا ډېر پخواني غله و مشهوره. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د جنایي پیښو کچه راټیټه شوې، خو کله ناکله چې داسې پیښې رامنځته کیږي د اسلامي امارت ځواکونه یې پر وخت مخنیوی کوي. من اینجا رخصتی خانه میرفتم، پلاستیک کالایم بود و 3000 روپیه قرض کرده بودم، برخانه آرد میخریدم. اینا ددان چمن استاده بودن، مرا بالا کردن، گفت کارتنا میدم. وقتی در سرک اول کارتنا رسیدن در کوچه در خوردن، من برشون عذر کردم کسایی که پیسه رو بگیرن خما باید کار غلط است که شما میکنین، چرا امارت اسلامی آمده. اینا برای من تهدید کردن و امر در بالا سرم تفنگچه را ماندن. سالارم که سر زمین کشیدیم که گفتیم پیسه بده از قاری صاحب. پلاستیک کالایم بود، اینا رو 2 نفر از پیش ما گرفتن. همین دریور مرا پرسان کرد از کجا میگه، واسه ناپامیر پیاده آمدیم. اما بازم اینا رحم نکردن، ما رو اونجا پایین کردن یا دالی موتر بالا کردن که لمبر پلیت ما نگیرن. وقتی ما بر دوستا زنگ زدم، بزرگوار دیسپچری دستگیر کرده بود.